راهله دا باغ څو تقسیمه کو؟ دا باغ 3 تقسیمه کوي. 3 تقسیمه کو. چیشه ولې 2 تقسیمه؟ ولې صادق د لهیره وته؟ نو صادق هم مړ شوی را کنه؟ ولې چې مړ شوی حق خو موږ سره کیږي کنه وروره؟ حق؟ چې شي حق؟ دا منن چې زمونږ ورور ده خو حق نه کیږي ځکه چې موږ ورته بچی ساتو. الله تعالی دې زمونږ ورور وبخي. ګوره وروره حق کیږي سترګې مو پټاوه. ګوره وروره که 2 تقسیمه کې او کنه زه درنه لاړم. ودرېږه چیرته ځې؟ یو ورور خو مې د لاسه ورکه خو تا د لاسه نشم ورکوی. هر څنګه چې د خوښی همغسې وکوه. انجینر صاحب 2 تقسیمه کوي. سمه ده هلکانو 2 تقسیمه کوي. سمه ده انجینر صاحب. پلار جانه کاکاګان مې په موږ ډېره ظلمونه کوي. پلار جانه ستارې برخې ځمکه هم په ځان تقسیم کړه. خپل د بچو غم ورسره شته او ستا د بچي غم ورسره نشته. وراره ګله ستا حق هم موږ سره شته. زه خپله برخه تا ته درکومه. ما وبخه وراره ګله ما تا حق ډېر ظلم وکړ. ګوره وروره دا خو زمونږ وراره دی باید د نور یتیمانو په حق کې هم ظلم ونه کړو. هغه ځکه چې زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په یتیمانو باندې شفقت او مهرباني وکوئ. څومره چې د یتیم په سر لاس کشکاږي د همغه د ویښتو په اندازه الله تعالی تا ګناهونه معافوي او تا ته نیکیانې درکوي.